بار د دې دغه نیول دا باور وکړه د دشمن پیغور ته دا مسکین برابرې دا دشمن په دې معنی را مستي د دې د خله ټپیږي او د دې د ازړه ماتيږي په دې بار نیولو معنی مال به خبره وته خدای خیر کوي کنه ولا ما څنګه چې دغه کوم متاسفانه بس روسته کوم کتل مقه کلیپ یو تر پرې کلی په دې ټول سوشل میډیا کې مقه کلیپ ګرځېدو خصوصا ټیک ټاک او د شیونو کې نو خدای دې وکړي. مولوي صاحب محترم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په سپیس کې چې څوک ټول اوریدونکو ته حضور لري هغه ته زما سلامونه ونیکي هیله مولوي صاحب باز خو آزاد باز دی چون موضوع په هغه موضوع باز کې کوم یو چې ګرمه موضوع د ورځې نو اوس چون دلته د جنرال صاحب په پاکله باندې باز روانو اگر شي تایید شوی مکمل نه ده چې چیرته دی او په څه خاطر نیول شوی ولې غواړم فقط لږ د هغې په اړه باندې وغږېږم د جنرال صاحب په اړه دلته بعض وخت د پخواني حکومت کسان چې به وو دی به یا طرفداران یا حامیان چې څوک وو دی به ډېر افراطي طرفداري د دغه جمهوریت کوله خو یعنې ته هیڅ حد یې نه لرو بعضې وخت به د خپل دا حد بیا کراس کو بیخي به مخې ته لاړ نو کله کله به نقد چې به په چا کوو یو ورځ ما یو چاته ویل مالې شکر وباسئ چې دا موږ د اقل نقد کوو تاسو خو دومره مین یاستئ په دې خپل مشر باندې کو چېرته د آیا اولادونو سره هم چېرته خرڅ کړئ تاسو ورته نه وی وایئ یعنې دومره په عاشقانه یاستئ نو موږ ته شکر وباسئ چې د اقل موږ یاستئ او نیوکه په کوو ستاسو پام بعضې دې مسایلو ته راړو نو کله کله زمونږ بعضې ملګري دي دلته یا مبارزین چې کوم دلته دی بعضې وخت یعنې په دې طرفدارۍ یا دغه کې ډېر افراط کوي دومره افراط کوي صحیح دی یعنې دوی فکر کوي چې زمونږ یا کوم مشران چې دي یا دغه چې د ټولې ملایکې دي اسمان نه راکته شوي دي دلته هېڅ غلطي به نه کوي زمونږ مشران دي بالکل موږ احترام لرو ولې د نقد نه خالی نه دي نقد باید په وشي نو دومره افراطي طرفداري هېڅکله مه کوئ چې کس د واره بیا دومره بیا به کوي حتی خپل مبارز نو راځم په جنرال صاحب باندې مولوي صاحب جنرال صاحب بعضې خواصونه لري جنرال صاحب خپل د دې آواز یا خپل دا کمې خبرې چې کوي کله کله زه فکر کوم چې دا کمې نیسي لکه دسته کمې اخلي د دې په ارزښت کله کله داسې ډېر نه پوهېږي چې زما دا خبره په یو ځای کې څومره بم چوي داسې یو ځای کې یعنې اوس د دې یو څو مثالونه د لار د کونړ د سیند په غاړه باندې یو خبرې وکړلې دننه په یو بل مملکت کې یعنې لکه یو بم غوندې چې وچې که نه په هغه ځای کې یو غټ بحث راپورته کړو چې بالاخره د هغه هم د دې سبب شو چې دا بیچاره په عذاب شي دغلته دغه زیړه بوشکه دې ډکه کړله ډېره وادي ټوکه لاړه د هغې جګه کړله وایي چې زه خیر دی وایي چې مونږ دغه دی دا یېرېږو وایي چې دغه واخلئ دا تاسو دا اوبه واخلئ دا اوبه به درکړو هغه ګوره لاړ تاسو باور وکړئ په څو ورځې د ایران په سوشل میډیا کې چې کوم ایرانیانو پورې مربوط دي همدغه خبره د دوی په منځ کې تاویده را تاویده اته د دوی په لندن کې یو شو ده د ایرانیانو اته په دغه ځای کې په دې شو کې د دوی په اړه باندې د بحثې کوو چې داسې یو کس دی دغسې چل یې کړی ګوره یو بم یې په دې دغه په منځ کې وچاو داسې کله کله زموږ جنرال صاحب د خپلو خبرو په دغه نه پوهېږي چې دا څونه تاثیرناکه دي دا خبرې د دې او د دې مبارزه چې کله مولوي صاحب په هغه وخت کې تاسې وایي قاري صاحب سید خوستی او دغه جنرال صاحب تاسو باور وکئ دغه وخت نه زما ښه په یاد په فیسبوک کې د دې دا مبارزه زه تاسو ته وایم دا د دې دا لایفونه به بندېدل دا به ریپورټ کول دی پخواني حکومت خلک دا به ریپورټ شو دی له به بل چا دغه ورکړو خپل ادرس به یې په هغې به بیا یو ورځ زه ناست وم یعنې څو ساعته نیمې شپې پورې چې هلته بیخي ډېر زیات ناوخته یا کوم ځای کې چې دا اوسېدو دا لګیا بل دغه به یې راوړو بل یو ادرس به یې راوړو هغې نه به بیا لایف راغی بیا به راغی ښه مې په یاد قسم یې وخوړه قسم درته خورم وایي چې زه اوده کېږم نه تر څو چې بېرته لایف را نه شم خپل دا لایف مخې ته بوز نه ځم او هغوی به ولدا دغه کوي د دې دا مبارزه په هغه وخت کې بل مولوي صاحب کم یو مثبت ایمیج د امارت چې کم جنرال صاحب ورکوي په دې میډیا کې کم طرفداران چې امارت تاسو په خدای باور وکړئ د جنرال صاحب را جذبوي تاسو ورشئ دغه سوشل دا میډیا خصوصا نن سبا ټیک ټاک ډېر مشهور دی تاسو دا وڅارئ یعنې ډېر کسان دي چې وګورئ د دې کومه ویډیو چې ورکلي ولا می آدم دوست داریم ولا می آدم دوست داریم ولا هرچی از صادق است ولا هرچی از دلش پاک است هرچی ګوره
یعنی دا خپل دومره زیاد کسان ولا ما طرفدار امارات نیستم ولی نمی آدم دوست دارم ولا ما از خاطر از می امارات دوست دارم. ګوره جنرال صاحب دا مبارزه د سیده تاسو باور وکئ یعنی په خپل مبارزه باندې دا دومره نفر د امارات ته دارا جذبوي کله کله یعنی دومره او مثبت تاسو د فکر وکړئ دا یو بوجي په شاده د دې د خبر زی په ټول عربي دغه سوشل میډیا کې د دې د خبر ګرځي چې د یو کاس د ګوره هم د عاطفي لحاظه هم یو یا هم دغه د بوشکې د خبره چې دا چې نشر کیږي کنه ګور هم د زور د حسابه یعنی غیر مستقیم یو اختارو چې د دې بوشکې باره کې ریسرچ شو چې دا څه معنا ورکوي دغه غیر اویستله چې وروره دا خلک د دې کارونو لپاره کاروله. نو جنرال صاحب چې د بل خبره مهمه دا کومه مولوی صاحب نور ز وخت ورکوم نور ورونته ګورئ دا بار بار د دې دغه نیول دا باور کړه د دشمن پیغور ته د مسکین برابرې دا دشمن په دې معنی را مستي د دې د خپل ټپیږي او د دې د ازړه ماتيږي په دې بار بار نیولو معنی خو یو زلزا هغه ماشوم چې ماشوم دی کو یو څوک بار بار دګي اخر خدا اخلي ماشوم دا هم د سیده یو زل به وای چې زه سید د نظام مثلا دغه د منګ د زمنګ نظام دی بالکل دی به وي به خو بل اخرت زړه کې ازړي سرتکیږي ماتيږي چې اور راخو بس دی. نو دا د کی شک نشته چې هغه لک شانته د کله کله د خپل دغه نوزي ول زړه کې پاک دی دلته مخ کې په دې باسو شو زړه نه پاک دی نیت بد نه بس یو خبره د خلینه وزیر واست پاشپا معنی ز مولوی صاحب دلته ما په دې سپیس کې مده چې کله دا خبره کولې اگر چې روسته دا خبره ډیره په ټوکه واړه ولا راواړه ولا خو ما سات مالی ویل ولا مالی یار د خلینه خو مال به خبره وته خدای خیر کوي کنه ولا ما څنګه چې دغه کوه متاسفانه بس روسته چې کتل ما کلیپ یو طرف پرې کړو د ټول سوشل میډیا کې ما کلیپ ګرځیدو خصوصا ټیک ټاک او د شیونو کې. نو خدای دې وکړي چې کومه جدي موضوع نه او بیرته په خیر راشي دلته موږ تاسو سره په سپیس کې بیرته دغه کې زه پیغام هغه بیچارهګي اوس په دې شیونو کې پوښ شوی دی یتیم په جړه کې پوښ دی جدي ډیر نه اخلي. نو خدای دې وکړي چې بیرته په خیر راشي مولوی صاحب مننه موږ ته مو وخت راکو. ډیر زیاته مننه محترم امید صاحب الله دې اجر درکړي مننه. نه ان شاء الله هغه دومره مشکل نسته ده خو بیا هم د تاسو خبره په وار یو پښتنه کول او دام خنه ده باید جنرال صاحب لپاره یو میکانیزم جوړ سی او چوکاټ ورته جوړ سی او په یو څه باندې مصروف سی یو سړی باید په لوی لاس دې ته روان نخلی سي د بل چا په لاس کې ورکو که خلک مثلا بیا وروسته ور باندې ټاپې لګیږي سي ته ولا د بل چا تر لاس لاندې سوی او ته دس سوی او هغه سوی اول خو یو سړی چې دومره مبارزي خپل ځان په ډیر قیمت نه خرڅوي بیا که خرڅولی نو جنرال صاحب به هغه وخت کې سي هغه وخت نظام هم په داسې حالات او هغه هم نسوی هغه وخت به یې ځان خرڅ کړی وای خو جنرال صاحب یو څه صادقه ده او ډیر په خبرو باندې سر نه ګرځوي لکه په ډیرو مسایلو پسې دومره زیات سر نه ګرځوي. نو کېدای سي ځینې خلک د ده له صداقت نه غلطه استفاده وکوي او د ته مشکلات جوړ کړي. په هر حال موږ باید جنرال صاحب وپېژنو تر خپله حده سي څومره م شناخته ورسره څومره وخت هم ورسره تېر کړی ده نو باید دا هم فکر وکړي داسې نه ده ده ته هم باید موږ وایو دې نه وروسته سي جنرال صاحب هم باید فکر وکوي هغه څه نظام ور باندې خفه کېږي یا مشران خفه کېږي هغه باید ونه کوي ځکه دا بیا بې اطاعتي راځي داسې هم نه ده چې هر څه د سړي زړه وغواړي هغه وکوي که یو څوک د یو نظام یا د یو مشر په اطاعت کې وي باید اطاعت هم وکوي په داسې نه په ټولو مسایلو کې مثلا یو سړی ځان یعنی جنرال صاحب باید د خپلو خبرو په ارزښت او قیمت باندې پوه سي ځکه دښمنان خبرو ته ډیر متوجي دي دښمنان کوشش کوي چې هر خبره د ده راواخلي او د ضد باندې بیرته استعمال کی او استفاده کی. بل د میډیا داسې یو هغه د جنرال صاحب ښه بلد ده یعنې په میډیا کې ښه پوهېږي دوست او دښمن ښه ورته معلومیږي خو بس کله کله انسان د یو خبره ورنه وسي په هغه ورځ باندې خبره یې د ټوکې په رقم وکړله هغه سپیس هم داسې و لکه د ټوکو یو د افغانانو په منځ کې لکه یو کور داسې مثال لري نو موږ څه خبر یو چې دغه د موږ دښمن دومره لوېدلی او دومره یو بزدل او دومره یو بې غیرته دښمن داسې هره خبره دوی را اخلي هغې نه او دغسې هغه جوړوي. صحیح ده په دنده دلته هر څوک ګمارل کېږي او بیرته لرې کېږي وزیران لرې سول
او بیرته بیا وټاکل سول او څوک والیان سول څوک څنګه، دا خو حکومت د نظام ده. نو په هر حال مننه ستاسې له نظر نه. زه په دې نه غږېږم چې نظام هغه د هغوی خپل کار ده. سهار ماته وویلي چې جنرال صاحب راغلی و خو بیرته ولاړ، خو وروسته بیا داسې خبرې وې چې نه جنرال صاحب تللی نه ده او جنرال صاحب هغلته ناست ده. نو نه پوهېږم، ما ته خپل شخصا دوی وویلي چې دلته جنرال صاحب راغی او جنرال صاحب بیرته ولاړ، او ما پوښتنه زه خبر هم نه وم، ما ته همداسې خپله یو ملګري دغه ځای نه وویلي چې دلته جنرال صاحب راغلی و خو بیرته ولاړ. نو بیا نه یم خبر چې که هر قسم وي، خو داسې نه ده چې جنرال صاحب به چېرته به هغه کې پروت وي مثلا، خو هلته به ناست دي او څه پوښتنه به کېږي یا به نه کېږي، اگر چې دقیق معلوم نه ده. ما خبره دا کوله د میډیا مبارزینو ته اصلا زما هدف و دلته چې تاسې موږ او تاسې باید کوشش وکړو دغسې یو کار ونه کوو چې یو دوست او ملګری دا ناحقه خفه کړو. هغسې نظام هر څه کوي، هغه د نظام کار ده، د مشرانو کار ده. هغه به نن پوښتنه کوي، سبا کېدای شي ویې نازوي، بله ورځ کېدای شي یو وظیفه ورکړي، بله ورځ کېدای شي همداسې ورته وایي کور کښېنه. دا خو حکومت ده، دې کې خو هېڅ هغه نشته. نوبت به ورکړو د چا نوبت ته. لاسونه ډېر اوچت دي خو ما ته ښه عبدالواحد صاحب تاسې ډېر مخکې راغلي وئ زما فکر. مهرباني. علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مولوي صاحب تاسو ته او د سپیس ټولو ګډونوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موضوع جنرال صاحب دا لا نیول سوی دا لا نه ده نیول سوی، خو خبره د شی ده د خپلو د نظام پلوو لخوا دا خبره راپورته سوې ده او دا یو ډېر بد کار ده او ډېر بد تاثیر لري. سیاله دواړه نمبر یې بندې دي او د یوې وټساپ بند ده، ټویټر یې بند ده. دا یو ډېر غلط ذهن خپروي او ډېر تفریقه اچوي. که جنرال صاحب نیول سوی پوښتنې به کړي، قانون خو تر جنرال صاحب نه ده، تر جنرال صاحب قانون خو جنرال صاحب خو تر قانون نه ده معتبره، بلکې پوښتنې درویژنې هر شی چې کېږي هغه به له جنرال صاحب سره کېږي. هغه تر ما تر ټولو تر موږه تر ټولو ښه خوله لري، ښه واز لري، ښه تقریر لري، ښه مبارزه یې کړې ده. نظام په درنه سترګه ورته ګوري. دا یو وړه خبره پورته کول مناسب ولاکي او ولې یو منفي خبره له خولې راباسو او ولې د یو نظام دشمن ته میدان جای ورکوو چې په نظام باندې نیوکې وکړي او یا نظام تخریب کړي. دا ټول له خپله لاسه ګوله لاسه. دوهمه خبره دا ده، بله آزاد بحث ده، بله د پاکستان باجوا ده چې ډېر په افغانستان مین وي او ډېر په خپل صداقت مین وي. نو په جنرال باجوا ته به دې لاس ورواچولی و، وهلی به دې و، ټکولی به دې و او تر خپلې ښځې سره ناسته خبرې مجلسې کې سپکول کې دغه غیر انساني او غیر افغاني کار. السلام علیکم. ډېره مننه عبدالواحد صاحب، کامیاب اوسئ. مننه. هغه بالکل هغه ویډیو ما ولیدله، جنرال باجوا ده که هر بلا ده، هغه خو بېله خبره ده. یو شرابي د یو داسې نظام چې خو دلته موږ بیا ځینې دلته یو جنرال عبدالبصیر د څه بلا ده، هغه بیا دا ډېر په افتخار کړی او هغه سړی وایي جنرال باجوا په افغانستان کې جهاد کوي. جنرال باجوا یو شرابي د موږ جمهوریتیان او د پاکستان جمهوریتیان نو څه فرق لري، خو هغه شی و، دام دا شی و. جهاد دلته افغانانو کړی، جهاد دلته مجاهدینو کړی، جهاد قرباني دلته افغانانو ورکړې ده. یو سړی ځان ته جنرال هم وایي او دومره ساده ده، بیا هغه ویډیو یې راخیستې ده، بیا ته هم ورسره لیکلي چې ولا باجوا یې ډېر برابر کړی ده. واز د خدای بنده، ته هغه وایي چې جهاد ټول پاکستان ته منسوبوي، ستا قرباني ټوله پاکستان ته منسوبوي. دی که دومره نر و خو باجوا به یې بیا هغلته تر غاړه رانیولی و، زندان ته دې تللی وای. داسې له پولیسو ډارېږي، ودرېده له هغه له اروپا نه به مې پسې وشړي. دغو د اروپا لپاره ایمانونه خرڅ کړي دي، ایمانونه. تاسې باور وکړئ،
دومره دروغ هلته د همدغه پاسپورټ لپاره ویلي دي سي په عالم په ملا په طالب په هر چا پسې چې ولا وژني مې ولا ما خو د دوی اسلام ډېر سخت او دا د اسلام داسې او دغه بیا دوی دغه پاسپورټ لاسته راوړی نو څنګه به دا غیرت وکوي خو چې هلته باجوا ناست و تر دې ستونې به دې رانیولی و چې دومره خبرې دې کولې او دومره ویډیو دې جوړوله هغه هم په پښتو غږېږي نو هغه ستا په پښتو څه پوهېږي بیا دا بل دلته راسي ځان ته مجاهد وایي دا پسې شیر کسي ولا باجوا یې داسې هغه وایي دغه باجوا په افغانستان کې 45 کاله کېږي جهاد کوي ته اوس دې خبرې ته ګوره بس ولا که مو خو سر خلاصېږي څه حال د سره په دې میډیا کې خو اوس بیخي اوس خو باید دغه جنرال بصیر هم بولی وای دا هم یو وارې په زندان کې اچولی وای چې د تا دا خبره ته هغه خو یو طرف ته پرېږده هغه خو هر سړی چې و خو یا به یو ټامي و یا به یو کمونیست و یا به هره بلا و اول خو دومره غیرت نه و پکې چې باجوا ته د داسې زړه ډک و پولیس نه ولا مړ کولی یې که مې بیا پرېښی وای خو هملته به دې تر غاړه رانیولی و ښه به دې ډبولی و په ځای د دومره ډېرو خبرو خو دا خبرې هسې جوړوي دا د غیرت خلک نه دي والله که په دوی کې دا د 1000 ایمان او دا بل دلته راسي پیر کې په ټول جهاد باندې یو داسې هغه ولګوي چې ولا دا جهاد خو نو باجوا کړی ده باجوا د خدای غر کې شرابي سړی ده جهاد د موږ افغانانو کړی د موږ قربانۍ ته توهین کول شهیدانو ته توهین کول وروره ځان ته جنرال وایي جنرال بصیر ده چې چېرته وروره میله یې دی به خوښه یې نه جنګ ته تللی نه تر اوسه ټک پکې کړی ده ایران کې چې ماسې په سرحد کې مشکل د موټر روان کړی وی دلته فلمونه پورته کوي دا څه معنا لري دا اوس شی دي ولا زه شرمېږم په دغسې کارونو چې دا دوی یې کوي چې پاکستان سره هلته څه خبره یې جنګ تیر سي بیا دی روان وي وروسته بیا دی روان وي بیا په ټویټر کې شیان پورته کوي اله والا زه ځمه چې شی داسې ځې خو بیا مخکې لاړ سه جنګ ته لاړ سه که ته داسې تکړه یې نه خط ته ګوري نه کاغذ ته ګوري نه لیکلو ته ګوري هر شی چې هر څه چا وویل دوی هغه ورته شیر کوي بس د ټولو شهیدانو قرباني هر څه باجوا ته منسوبول دا جنایت ته دا خیانت ته دا د افغانانو له اولادونو سره جفا ده چې هغوی خپل اولادونه قرباني کړي دي ازادي موږ اخیستې ده جهاد دلته پاکستان نه ده کړی پاکستان ته که څوک مهاجر سوي له مجبوریته ور مهاجر سوي دي مجبوره وو دا هر افغان چې راواخلي که ډېر کم خلک یي هر یو به په پاکستان کې یو 2 3 4 کاله تیر کړي هر یو خو مجبوري تللي دي له مستي خو نه و تللي داس کار کوي ولا سړی حیران ګوري د یو طرف ته جنرال بیچاره یوه خبره وکوي هغه راونیسي په یوه خبره تحقیروي بل بیا دومره غټه غلطي وکوي څوک غږ هم نه ورته کوي ټولو لاندې ورسره ماشاءالله او ماشاءالله لیکلي وو ښه نو نوبت به ورکړو یو بل ورور ته چې خبرې وکوي په هر حال د سپیس چې ده د بحث آزاد بحث ده خو خبره یو ځل په جنرال راغله بس ټول اوس په همدغه غږېږو خو بیا هم زه وایم دغه مبارزینو ته چې نه ده چې د جنرال صاحب توهین وکړو دا هم خپل کار کوي هغه که څوک نیسي که یې پرېږدي که پوښتنه کوي که نه کوي دا جنرال د نظام ده او نظام د جنرال ده هیڅ فرق نشته صحیح ده خو تاسې ته لازمه نه ده چې تاسو شروع کړې ده ولا جنرال موبین داسې ده ولا جنرال موبین دغسې ده هغه وخت د موږ په یاد ده چې جنرال موبین مبارزه کوله او ټول هر څه مو په یاد دي نو باید د یو چا احترام وسي خبره که اشتباه کېږي دومره مهمه نه نظام نه د جنرال صاحب په خبره چپه کېږي او نه پرې درېږي خو مخالفین چې دي مخالفین هغه له هر څه نه یو شی جوړوي هغه هر څه د دې نظام داسې نه دي چې د ته خوشحاله دي داسې اوس یې منلی یم دا یې لیک څه نه څه مجبوریت ده که نه یو یم نه مني قسم په الله که یې د سره ومني چې منلی یې خو 20 کاله به یې منلی و اسلام به یې منلی و دین به یې منلی و ولې یې نه در سره مانو نه یې مانو چې اوس امریکا لاړه او نظام دلته حاکم سو اوس به یې خود مني هغه وخت به یې هم ویلي وای چې اسلام د دین د جهاد د قرباني ده ولې د کفر ملاتړ وکوم ولې په څنګ کې ودرېږم ولې ورته لابي وکوم ولې خپل اسلام او دین ته خیانت وکوم ولې وکوم دا نه و دا خبره هغه وخت کې نه وه اوس صحیح ده چې څوک یې کوي موږ د سر تاج دي موږ وایو دا وطن جوړ سي دا هیواد جوړ سي خو د چا جهاد ته توهین کول دا ښه کار نه ده
هغه سړی که ډېر غیرتي و باید باجوای هغلته رانیولی وای او ښې ډبولی وای، دا به تاریخ به دا په هغه سوی وای. ما به هم په خدای قسم ستاینه کړې وای، ما به هم ستاینه په ځای د دومره کنځلو او د دومره سپکو خبرو چې خالي ولاړ ده او کیمره یې ځان ته نیولې ده او بس هله تا څه وڅه کړي هغه هم په پښتو غږېږي. وروره دا نو څه معنا لري؟ دا ټول د شهرت لپاره بس نه پیږم، بس داسې کارونه کوي چې سړی ورته حیران پاتې سي. خو ځانه به وزیر محمد اکبر خان جوړ کړی و، ځانه به د وروره یو داسې شی تر دې غاړه به دې رانیولی و، د همدغه کلیسا په مخ کې به دې ښه کش کړی و، والله چې دا ټولو افغانانو در باندې افتخار کړی وای. خو دا ستا یوازې څه کول، ځان دې ښکاراوه او بس جهاد ته دې توهین کوو، د افغانانو قرباني دې باجوا ته ورکوله، هر څه دې باجوا ته ورکول. باجوا چې په هغه پوهېدلی او درته ویلي وای چې بد کوي چې دا خبره کوي، خو افغانان هم تا راته را مجبور کړي وو، را مهاجر کړي دي وو، روسان هم تا راوستلي وو، خپل په منځ کې هم سره خوړل او اوس ماته وایي. داسې به یې درته ویلي وای، خو نه پوهېږو هغه خر په پښتو څه پوهېږي. هلته ناست وو، خدای څه بلا ده، زه په دې ولاکه چې دا باجوا وو که نه وو، که د باجوا زوی وو. نوبت به ورکړي یو بل چاته، مهرباني وکړئ. زما نوبت ده مولوي صاحب. نوبت د ما دی د تا نه امام لاس مخکې نه ته وروسته راغلی، دا میرزا کلام مخکې راغلی دی. مایک ما اخیستی په ډېر بخښنې سره دلته، خو نوبت سره ګډوډ شو، زه خیر ده. ستا نوبت ده، مهرباني. میرزا کلام صاحب به وغږېږي بیا دا نور. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو قدرمندو مبارزینو، الله تعالی دې وکړي صحتمند او پیژامن فتنې، الله مو حفاظت وکړه او ټول دنیا شر و فساد زموږ مبارزینو پسې دي چې هغه باریکه هغه خالیګاه وګوري، بیا لکه موږ پسې خبرې جوړ کړي. او بس هغه چا خبره وایي کله چې افغانستان فتح شو هر سړی به انقلابي جوړیږي، او بیا به هر سړی وایي چې ما دومره جهاد وکړو، ما دومره هغه وکړو، دومره مبارزه مې وکړه. سړی به دغسې څه به وایو په دې کې، خو خلک به دغسې بیا فکرونه کوي او را به شو د خپل هغه نظریه او هدف ته. او څرنګه چې جنرال صاحب مبارزه سړی ده او مبارزه یې کړی و مخکې اوس، او دغه نظام بس دوی ته خو زه خو په دې حیران یم چې دوی ته ولې وظیفه ورنکړه. دا خو یو د افغانستان په سطحه یو بهترین کس و او بس په دې کې ډېره مبارزه هم وکړه. دوی ته لایق دا و چې یو ښه وظیفه یا کم اطلاعات و کلتور کې یا مثلا دغسې کم دغسې نظامي بخښنو کې یا مثلا دغسې ویاندي بخښنو کې دې ته په کار وخو چې یو د وزارت په سطحه یې کم ویان ټاکل شوی وی، خو داسې هم ونه شو. خیر ده چې شوی نه ده، دا د امارت د خپل لاحیه ده، چوکاټ ده. خو بس زه وایم چې د دې مبارزه چې و عند الله تعالی هغه مبارزه قبول کړي. او اوسنی حالت ځینې مبارزینو ته چې ګورم رښتیا چې خپل خبره سنجیده نه کوي، چې څه چې ګوري او ډایرکټ د نیټ ته جګوي او د ټویټر ته جګوي او د نورو فیسبوکونو ته جګوي. مطلب دا ده چې اول باید کوم شی چې دوی جګوي دا به سنجیده وکړي، مثلا دوی ته ښه وضاحت خپل ځان پوه کړي، بیا هغې نه بعد نشر کړي. او جنرال صاحب هیڅ کوم ګناه نه دی کړی، مثلا هغه یا کوم ګناه مثلا هغه شوی نه ده چې غټ نه ده چې دوی له بندي شي، خو صرف امارت دومره کار کوي. امارت خو زموږ د روح او تن ده، امارت چې دا زموږ وینه ده، لکه دومره ورباندې قربان یو، صرف دومره کار کوي چې دا زموږ مبارزین چې څومره چې دا لکه زړه د مایوسي راشي چې لکه بس 1900 بندي کا هلته ولا چې د دې په څوک په دې سترګو ته څوک کتلی هم نشي چې د څوک یو کوم ځای نه راغلی، ښه پېژني چې دا نر غوندې مبارز ده او مبارزه کوي او چا په خیسه کې نه ده. خو صرف دا ده چې زموږ د نورو د ټامیانو هغه خبره موږ باندې بیرته جوړوي چې تاسو
تاسو دومره دوی ته ښه مبارزه کوئ د مثلا د دوی هغه کم کارنامه چې دی هغه ستایي او بس بیا هم تاسو نیول کېږي په دې خبرو باندې او دغه د زموږ مبارزینو دغه مایوسي د نور کم مایوسي نه لرو خدای دې وکړي چې 100 دفعه ونیول شي 100 دفعه خوشي شي هیڅ کم هغه نشته دوی ته سم کم تعذیر دوی نشي ورکولی کم مثلا جرم دوی ته نشي ورکولی ځکه چې او دا خو پیژندل شوی سړی د وایي مر چې دا په یو ګوتو باندې نه پټېږي او را به شو د خپل هغه کم مجاهدین چې دي هغه باید داسې زر یو شی نشر نه کړي چې د هغه د زموږ د هغه چا خبره چې بدبختي جوړ شي یا مثلا هغه شی جوړ شي چې لکه خلک د هغې نه ناوړه استفاده وکړي بس نور به نه غږی کوم کېدای شي دلته ډېر ملګري ما غوندې انتظار یي چې مثلا خبرې به ولري او صرف دا وایم چې دا دومره خبره چې د دوی هغه طلوع او طلوع او د نورو شبکې چې دوی کوي او هغه منفي تبلیغات چې دوی کوي هغه شی چې نه نشرولی دوی نشروي هغوی ته ولې د امارت خبره نه جوړوي ولې لایحه د طلوع ته نه جوړوي ولې لایحه د نورو شبکو ته نه جوړوي صرف د زمونږ خپل مبارزین پسې راختی دي او موږ دپاره مثلا دا آزاد مبارزه ده دا چې څوک وغواړي که ونه غواړي دا یې کوو انتخاج دا په اصل کې بس دا جایز ده مشکل نشته چې یو مؤمن بل مؤمن دپاره کولی شي چې خپل د کم د مخونو کې داغ یې ورته وشي وروره د ستا مخ کې دا داغ ده او صفا که او اوبه د مخ ته واچوه چې مخ دې صفا شي او مطلب مې دا ده چې خدای دې وکړي تاسو خفه شوی نه او الله پاک ته مو سپارم الله محافظ ناصر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیره مننه مرزا کلام صاحب ډیره زیاته مننه کامیاب اوسئ ډیر په زړه پورې خبرې مو وکړې واقعا مبارزه باید ډیره په سوچ او فکر سره وسی متاسفانه یو مشکل دغه ده چې دلته په دې اوسنۍ مبارزه کې سر نسته ده مخکې خو قاري صاحب سعید خوستی او مسؤل او ټول مبارزین کنټرول کول ټولو مبارزینو ته به د هرې ورځې د بحث موضوع ورکوله او په مغه موضوع به بحث کېدو اوس خو ډېر حالات سره ګډ وډ دي په هر حال مقصد چې داسې نه وي چې موږ پکې تر پښو لاندې سو ګډوډي ډېره ده مبارزین هم بیخي ډېر سوي دي الله دې نور هم ډېر کړي خو د خیر کار دې الله ورنه واخلي او الله دې په هغه څه مصروفه کړي چې هغه ځای مهم ځای وي او هدف ورنه خطا نسی او د هغه څه لپاره مبارزه وکړي چې د څه لپاره اړینه او د څه لپاره ضرور ده او که دا په ما پسې راواخلي زه په بل پسې راواخلم بل په هغه بل پسې شروع وکړي دا نو نفاق ده دا بیا ډېر بد اثرات لري نو دښمنان بیا له همدغه ځای نه له همدغه خلاونه بیا استفاده کوي نن جنرال موبین مثلا یا زه او ته ورته راونیسو پښې او لاسونه ورته وتړو او ډبول خو بیا دوی ته پرېږده بیا دوی داسې درته وډبوي چې سبا ته ورور هغه مایوسه کېږي بیا هر انسان داسې یو سړی بار بار مثلا دلته په میډیا کې هم راټل کېږي او دې ته مجبورېږي او بخښنه مو وغواړي او بیا یې نه پسې پرېږدي او بیا یې نه پرېږدي دا نو بیا ډیره غلطه هغه د زه د نظام خبره نه کوم هغه خو خپل مشران دي هغوی که جنرال صاحب ورغواړي که ما غواړي که بل غواړي که هر څوک غواړي دا د دې مبارزینو حق لري ځکه که هر افغان نیسي هغه هم د نظام حق ده چې پوښتنه وکوي خو دلته په دې میډیا کې زما هدف ده په دې میډیا کې دغه ځینې کسان عقده‌ای دي باید د خپلې عقدې له زړه وباسي هر چا سره عقده‌ای برخورد ونه کوي جنرال صاحب ته که عزت الله ورکړی الله ورکړی نیسي ورنه اخیستلی چې ځان هم مړ کړي چې کله ورباندې د شهرت ټاپه لګوي او دا د شهرت لپاره کوي او دا د پلان لپاره کوي دا د دې لپاره کوي ته شپه ورځ د خپل شهرت لپاره هر څه وکوه خو چې الله دې نه مشهوره کوي نو څه کوي بل شهرت په سړی څه په دې کې به شهرت څه سي یعنې دا به څه شهرت وي چې د اسلامي نظام دفاع کوي کنځل به تا ته کېږي توهین به تا ته کېږي وروره که چا یو شی ماسي او غلطه اشتباه چیرې هغه په تا پسې کېږي د خنزیر شکل به ستا له مخه جوړوي د هر شی به تا ته کېږي نو دا د دې به ګټه څه شي څه ګټه به وي ګټه یې هغه ده که د الله رضا پکې وه بس الله به خوشحاله وي او که نه وه که د الله رضا نه وه هغه به هم نه وي ډېره مننه نوبت به ورکړو دغه IEA
مهرباني. سلامونه نیک هیلې مولوي صاحب تاسو ټولو ته. خدای پاک وکړي تاسو ټول جوړ وروغ وئ. آزاد بحث دی. اول خو جنرال مبین چې دی هغه د چا وظیفې ته ضرورت نه لري، هغه خپله خیریه بنسټ لري او د افغانستان د ملت په خدمت کې. ته داسې وکړه چې هغه څومره د اندازه ده په همغه اندازه وغږېږه. وظیفې ته ضرورت لري او که نه لري دا ما دا خبره کړې ده. جنرال مبین د دې نظام ده او نظام د جنرال مبین ده، نه دا وظیفه د بل چا ده او نه دا نظام د بل چا ده. صحیح ده؟ زه رنګ دې ورک شه، ته خو ولاکه نه نر یې نه ښځه یې نه پښتون یې نه افغان یې نه مسلمان یې. بې غیرته انسانه په دې خبره ستیغه یې. دا روار دی په دې ټویټر کې هم پسې بلاکوم دغسې لار او اندازه دې نه ده معلومه. کله دې دلته راسې مفتي تقي ده او پلانکی ده او همدغه شپه او ورځ دې همدغه کار ده. چا وظیفې ته ضرورت نه لري. ولې نه لري؟ دا نظام ده، دا نظام د جنرال ده او نظام دا یو هیڅ فرق نه لري. باید وظیفه ورکړي. که غواړي چې دا جنرال مصروفه سي او غواړي دا جنرال له هرې خوا راغسي وظیفه دې ورکړي. ولې نه ورکوي؟ جنرال ښه فکر لري، ښه سوچ لري، یو کار خو کړی سي، ولې نسي کړی؟ خیریه بنسټ خو بېله خبره ده. خیریه خو څه د ګټې لپاره چا نه یې جوړ کړی چې ګټه پکې وکړي. خیریه خو وروره د بل بوجۍ دي په شا یې وړه درته وړه او راوړه یې. نو دا څه شی دی؟ دا خو د دې لپاره سړی نه کوي چې دا د ده وظیفه سوه، دا د ده کار سو. هغه د الله د رضا لپاره کوي. حق لري د وظیفه دې ورکړي، کار دې ورکړي. بیا ستا څه کار ده؟ زه پوه سم جنرال مې پوه سم حکومت او نظام شپه او ورځ پسې غلط تبلیغات کوي. دا ور به یې ورکوي وظیفه. دا یوه دوه هفتې کې به انشاءالله جنرال ته وظیفه ورکوي، خامخا به یې ورکوي. دا موږ غواړو چې وارې کړي. که موږ غواړو چې جنرال سي او له دې هر څه نه خلاص سي باید ورې کړي. ولې نه ورکوي؟ رانیسم دې وروره پوښتنه درنه کوم او هر څه دې کوم او وظیفه نه در کوم. دا خو نه ده غوښتي. هغه وظیفې ته کیدای شي ضرورت نه لري. هغه نه دي. دا ما دا خبره کړې چې باید وظیفه ورکړي، مصروفه سي، په یو داسې شي مصروفه سي چې هغه خپل کار وپېژني چې دا مې لار ده او دا مې وظیفه ده، دا مې دنده ده. نو جنرال په څه ده؟ خو نه خاین ده، نه خیانت کړی ده، نه کوم بل داسې څه کار کړی ده. خوله کې صادقه یو خبره ده کوي، هر څه وایي. دا وایي دی. دا څه مشکل ده؟